یو سړی و مېلمانه به چې راله نو د ښځې نه ډېر تنګ و ښځې نه به چې مېلمانه به راله دی به کوتک راواغست او مېلمه به یې نه پرېښو کور کې یو مېلمه راغی ډېر معزز و دی اوس سړی کې خیال کوي چې که ښځې ته هم چې چای مې پخې کا یا روټۍ پخه کا مېلمه راغلی اوس مې ښځه خښته په لاس ورپسې راوځي څه وکړم کور ته راغلی ښځې ته وایي چې ښځې خبره خو نه یې که وی نه وی یو ډېر لوی خان راغلی دی بنگلی دی او چمنونه دی او دولت دی او جایگیری دی که دی عزت ولا ورکو نو ډېر څه به راکي نو ښځه خو هم خر دماغه ده که نه ویل ښه نو په دې زاړه کور کې مونږ اوسېږو یو بنګله به رانه کي ویل بنګله هم راکوي خو که تا عزت و ویل الله چرګوړی راونیسه زه میړه یې چرګوړی رانیولی دی لال کړی دی او زر یې وله روټۍ موټۍ او چای مې بار اجره کې دی خان سره ناست دی ورته ویل خان په داسې بلا اوښتی یم که د دې ښځې نه دې خلاص کم نو عمر ده به دې نیکي منم هغې ویل غم مه کوه چرګ مرګ یې راوړی دی او خوړلي دي دا ښځه دې خان وویلې دې سړي ته چې دا په څنګه کور کې مړه اوسېږي زما یار یې او په جونګړه کې اوسېږي راځه چې یو بنګله دله درکم ښځه ورته وایي چې او خان خدای دې ډېر ښه ساته سړي ته وایي چې لږه سوجي نه کومه چې لږه حلوا هم وله وکړم ویل وکړه حلوا یې هم وله پخ کړې ده کډه تړه ویل چې ځو کډه د غریب څه واخو لت کوپړی راغستی دي او په یو دوو خرونو یې بار کړي دي په یو یې کټونه یو دوه تړلي دي او پس یو بکسونه مکسونه ایښي دي او روان چې څه منځ یې مزل یې کړی دی د خان چې کتلي یو کوی په مخه ورغلی دی خانه کوی کې داسې کتلي دي ویله د قدرت مالکه تسلوی خدای چې په کوی کې دیم چمن او باغچې جوړې کړي د ښځې غېږ کې ماشوم میړه ته وایي چې ته لږ ونیسه چې زه به ګورم خو چې دی ور منډه کړې ده چې کوی ته یې سر ښکته کړی دی خان رستو نه ټېله ورکړې چې غړم شوی ښځه لاړه کوی ته لاندې او دې سړي ته یې وې زه مبارک شه د بلا نه مې خلاص کړي سړي ماشوم په غېږ کو کور ته راغی چې شپه شوه ماشوم جاړي چې ماشوم جاړي زړه کې خیال کړی دی چې که دا ښځه مې په تندر ولګه که هر څومره خرابه وه خو اوس دا ماشوم راته مري نو سهار یې پړی او بوکا اغستې ده او هغه کوی ته ورغلی دی ورکوزه کړې ده چې ورکوزه کړې چې راکاږي نو خیال به یې کړی چې دې بوکه کې به مې ښځه ناسته وي چې راویښېجو چې راخېجولې چې پاس راغلې ده اوس ښځه نه ده یو بله بلا پکې ناسته ده شیشکه غوندې پکې ناسته دا سړی ورته وایي چې څوک یې بیخ دي زه غورځوم دی ویل چې ومې نه غورځې ډېره نیکي به در سره وکړه چې ومې نه غورځې چې راویښېجوله څوک یې ویل زه بلا یمه دې کوی کې اوسېږم نو ویل ولې راوختې ویل پرون یو ښځه را پرېوتې ده دې سپېږمو ته یې راوسته د خدای قهر ښځه نه ده د خدای قهر دې سړي ورته ویل ښه ده نو اوس خو به ما سره نیکي کوې چې دې بلا نه مې خلاصه کړي زما ښځه نشته واده مې نشته دې بلا ورته ویل چې زه پیری یم زه به لاړ شم د بادشاه په لور به کښېنم
بادشاہ به اعلانو کی چې زما لور نه چا پیریان پاسول دا لور به ورکوم او باچهی کې به مزه حصه ورکم به ته به راشي چې ماله دم راځي به چې زه تا وګورم د بادشاہ لور نه به زه پاسم به ټیک شي تاله به په نکام در کې او بادشاہ به بنګله او مزې به بلا تلې د صاحبه د بادشاہ په لور ناسته د بادشاہ لور باندې اوس پیریان الا دمګری راولي مولا راولي دم کوي نکی چې نکیږي دی ورغلی چې صاحب ما سره د پیریانو اجازه ده بس دمولو سره به دا جوړی چې دی ورغلی دی بلا ورته ویلي دي چې رالی ویلو ویل بس زه لاړم خو که په بل چا کېناستم نو بیا به نه راځي هسې جګ چې ځان نه د دوو دروازو نجومي جوړ کې تاسو په دې دغه ګورئ په دې دیوالونو باندې دا د نجومیانو ایڈورټایزمنټ چې کېږي ګورئ په اسلام کې دا شته پیغمبر ویلی دی من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله څوک چې پالګر تراغه او لاس ورته او خودو په دې یقین او کو پټی کی کافر عزیزانو بادشاہ لور چې جوړه شو مولا راوغوښتو نکاح ورته وتړلو یو بنګله ورکړه زمزه چرچې کاوه دا بلا لاړه د وزیر په لور کې ناسته چې پاغي کې ناسته پاغي اوس پیریان وزیر راغه بادشاہ ته وی چې د استازم ستالور نام پیریان پاسولی لګي منکرم راولې بادشاہ ورته چې ورشه دړه کې خیال کولو چې د بلا سره ما وعده کړی ده چې په بل چا کې ناستې نه به درځم دا به سکی خیر ځه چې ورغلی دی بلا ورته ویلي چې ما چې تا ته ویلي چې په بل چا کېنم نه به راځي نو دی ورته وایي چې دې له نیم راغلی چې تا د وزیر د لور نه پاسم دې له راغلی یم چې د کوی نه هغه ښځه راوتې ده ما نه یې پوښتنه وکړه چې بلا چرته ده نو ورته دې وښیم او که نه بلا ورته وایي چې دا د وزیر لورم ستا شوه خو چې ښځې ته مې ونه ښې هغه د کوی په بلا اورېدلی که نه ماما